د دې یو مسلې پوښتنه خلک ډیر زیات کوي چې مونږ قربانۍ څاروی راوستو خو دا پی کوي. اوس دا پی دې سره څوک دا به صدقه کوو او که نه دا خپل استعمالولی شي. نو دې جواب دا دی که دغه څاروی بهر سریږي د دې د ګیا بوج په تاسو باندې نشته، د دې د مړولو مشقت په تاسو نشته، نو د دې نه چې کوم پی حاصلیږي د هغې استعمال ستاسو دپاره روا نه دی، هغه پی به صدقه کوئ. که چېرې بالفرض څاروی دغه حساب دی د قربانۍ والا چې هغه تاسو په موږي تړلی دی، د هغې د خوراک څښاک د ونډې د بوسو د ګیا بندوبست تاسو کوئ، د هغې مشقت ته برداشت کړي، نو بیا د دې پی استعمالولی شي، د دې پی خپل استعمالولی شي، ځکه چې د دې مشقت څه وکړلو تا برداشت کړو د خوراک څښاک، نو دې په نتیجه کې چې کوم پی میلاویږي د هغې استعمال ستاسو دپاره هغه روا دی. احسن الفتاوا جلد نمبر 7 صفحه نمبر 478.